دیجه پوری دو حصے د قران ختم شولې او هغه دواړه حصے شروع په الحمد باندې اوله حصہ تر انعام پورې وا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین هغه کی فاتحه بقره ال عمران نساء مائده دا پنځه سوراتونه دویمه حصہ د انعام نه شروع تر دې پورې اول حصہ کې د الله خالقیت بیان ده او دویمه حصہ کې د الله ربوبیت بیان ده هغه کې انعام اعراف انفال توبه یونس یوسف راد یونس هود یوسف راد ابراهیم حجر نحل او بنی اسرائیل هغه کې دا سورته په دې کې دا بیان دی چې مربی او تربیت کوونکی الله دی اوس د دې نرستو درېمه حصہ شروع کړي دا د سورته سبا پورې هغه کې دا اولنې سورته او دا هم شروع کړي درته په الحمد باندې دی کې الله دا ثابتې چې ګوره په شیزونه کې برکت ځا چوما بل څوک په برکت نشي چولې لږ شیتا د ډیرو د پاره کافی کول دا الله فرمایي زه کولې شم دا بل څوک نشي کولای جابر رضی الله عنه دون وربشي دون وړي کلیو او دون ورغمه بچي حلال کړو په جنگ احزاب کې او بیا لاړو نبی علیہ السلام ته ځان لوینا وکړه چې لغون ته خوراک برابر کړی د ستاده پاره ته یو کس دوه کسان سره راغلی ځکه خزي پیټینګ کړي و چې ګورا صحابه وګي له کور کې شې کم دي ټول ته نرسي ګند سینې چې ډیر کسان راولي ځکه زنانا په دې بیړې د خپکیږي چې پخله وکیو د منمنو کافی نشي هغه چلاو نبی رسول الله ته ویل نبی رسول اعلان وکړ الا ان جابر صنع طعاما فاجبوا خبردار جابر روټي کړل دعوت قبول کړ خو چې کله کور ترازی خلی پیرامات دي خو چې کور ترازی نبی علیہ السلام ورته आवाज وکړ چې ګوره زدر غل نه ما تندور نه روټي نه راو باسي چې زدر غل نه ما د کټوي نه مشوران راو باسي نو نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک باندې تنور نه روټي راځتلیو شورای اچولا زردول سو کسانو ټول به ماړو دا څوک کوي الله دلته دا مسله تر او تصریح ور باندې کوي په سورته فرقان کې تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا دا درېمه حصہ ده په دې صورت کې دعوا ربط او دارنګي خلاصہ د صورت دعوا ده د په شبهات مخکې مسله د توحید بیان شوه نو پاغي باندې مخالفین اعتراضونه شروع کړ چې ته وای هر څه الله کوي اصحاب کهف بغیر د خوراک نه بغیر د اسکاک نه نه د بر درې سو کاله ژوندۍ پاتې شو معلومیږي کنه چې څه قدرت لري مونږ فاسي ورمنډي نه وو مونږ په ګرنا لیدل هر ترنا ښکار شوی دا په شوګي کې برناوي کړه د شپې چې روانه شاته لمبي تاسو نه لیدل نو به حاجت راوي ساده مخلوق ته رڼا مندل الله فرمایي ک اصحاب کهف بغیر د خوراک نه او د اسکاک نه ژوندۍ پاتې شوی دي دا دغه قدرت نه دی دا زما قدرت دی الله وایي و د کړي مادي په ډډ اړولې مادي په دې بل طرف مار اړول دي بیا را پاسول ما به په خلق ما خبر کړ دې کړي څه شي دې صرف ایمان راوړل نور دې کړي شي کته یو د شی نو الله فرمایي فضربنا على ذانهم وغنه ما وټپول لولو تا او ټپول دایما کړي ما ود کړي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال دا ډډ په ډډ ماړول دي هغه کې دا قدرت نو چې په ډډ واوړي ما کړي دی الله وي ثم بعثناهم بتمارا يخلو وكذلك اثرنا عليهم دا خلق ما خبر کړ دا الله بندگانو زما قدرت هغه ته منسوبه وي
خضر باندې دلیل نسی چې خضر دا کارونه کړی دي هغه په خپل وای وما فعلته دا خو ما د ځان نه دي کړی دا ما ته الله رب عزت ویلي ذوالقرنین باندې اعتراض کاوه چې هغه وګدو د سفرونه کړلی دیوالونه والدي څوک ما تول نشي الله فرمای ان مکننا له دا ټول قدرت ما ور کړی دا څه شی دی نو دا اعتراضونه په توحید باندې و دسي جواب کړ دسي چې خلق شکونه ختم کړو رب ته د مخ کی صورت سره ښکارا شو دا دعوی معلومه شولا خلاصہ د دې صورت ابتدا کې الله رب العزت ترغیب ورکړي قران ته اتم آیات پورې ترغیب ورکړي قران ته دعوت توحید ذکر کوي په لفظ الحمدلله سره او اثبات ته هغه پر علیګلو د دې کتاب باندې چې باغ کې هیڅ کوواله نشته به مقصد د کتاب چې انذار او بشارت ده به زجر د عقیده د اتخاذ الولد باندې او به تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی همیشه مهربان دی شروع کوم الحمدلله الذی حمدنا دی الله غزا ترانزل علی عبد الكتاب چرا لګل په خپل بندوانی کتاب ولم یجعل له عوجا او نی دې ګرځول داغه د پارا کوواله کغلیچ معنا دادا شک او شوبه پکې نشتا قیمان قیم یو معنا کوي پوخ مضمون والا مضبوط مضمون والا د چاپلار منسوخ کول نشي چاپلار خدا خلک دی رامنډه کی سم مطالعه ونکوي دا منسوخ دی دا منسوخ دی دا منسوخ دی پلان کې د پاره دی قیمان څوک هم نشي منسوخ کولای څوک دیم قیما معنا مستقیما نیغ دی برابر دی لکه علی صراط مستقیم وان هذا صراط مستقیما سورۃ انعام کې تیر شو دا زمانه غلا ده نو قیم معنا مستقیم نیغ لینذر اباسا شدیدا د دې لپاره چې ویری خلق دا عذاب سخنا من لدنه دا اغل الله دا طرفنا ويبشر المؤمنين زیر ور ایمان والا ہوتا الذين كسان يعملون الصالحات پدس مؤمن بچو کی چې مون نه کوي پدس مؤمن بچو کی چې جهاد نه کوي پدس مؤمن بچو کی چې روزه نه نسی پدس مؤمن بچتن دروارته چی دا الله حکمونه سر ته رسي الله فرمای هغه مؤمن يعملون الصالحات چې نیک اعمال کوي ان لهم اجرا حسنا چې بشکا دې پر دې اجر خيستا ما کسی نبی وسی بپاغي کې وسیږي ابدا همیشه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او ویری هغه کسان چې ویلې نه ولد الله بچي او نازولې ما لهم به من علم نشته د دوی لپاره کوم دلیل اسانه خبره ته د الله نازولې کوم دلیل باندې امداد داویدار د دې نازول توب هغه نه تاسو کته څه دلیل دی ما ته کوی چې پیغمبر په څه باندې پیغمبر دی په تم دا کتاب دی کې ویل دین نار سلنا کا مانځ ته پوسره نو کې زبم قران کې راغلی څه چې دې ته نازول وای دې پر څه دلیل ما ته وخایا کړه چا درته ویل دي تا ته وحی شوی دا یا نبی علیہ السلام نشاندهی کړي وا څه شی نه قران کې وته اشاره شته نه پیغمبر تعین کړي دي نه تا ته وحی شوی دا ا چټی چټی نازولې دي چټی نازول ته طبيعه سے تیار نه ما یو دلیل ته کوي هیڅ دلیل په نشته ولاله خپلاران نه تاسو کا تعذير پرې دا خپلار نه تاسو کا ته چې ورته وای تاسو څه دلیل دی ولاله ابایهم کبورت کلمتان ډیره غټه خبره ده ډیره غټه خبره تخرج من افواههم چراوزی د دې دخلونا دا دومره غټه ده سورته مریم کې براش ان شاء الله چی الله فرمایي تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن
وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. الله فرمای دا دسه ټکه دی، دسه ټکه چې دې ته نه اسمان ټینګيږي، نور ته ځمکه ټینګيږي، نور ته غر ټینګيږي، نن زه نه پوهېږم ستا دا وړه خلو ته څنګه ټینګه شوې ده، دا ولې نشلیږي چې غر ورته نه ټینګيږي، ځمکه ورته نه ټینګيږي، اسمان ورته نه ټینګيږي، او تی آسان خپل باندې وي چې دا په کې نازولې دی. په کار دا په دې باندې ستا خپل بیل شوی وي او نشته اسلامي حکومت نشي چرته بیلې کې څه وایي. کبرت کلمتان ډیر لویا خبره ده، تخرج من افواههم چې راوځي د دې خلونه، ان یقولون الا کذبا، نو وای دې مگر تشدرو په دروغ لګېږي. فلعلک باخع نفسک، تسلی پیغمبر ته، وشاید تهلاک انکه د ځان علی آثارهم په دوی پسې، ان لم یؤمنوا که ایمان را نه وړي به هاذ الحدیث په دې خبره باندې اسفن غم د وجنا. ان جعلنا مع الذینتان، یقینا ګرځولې دې موږ په هغه څه چې پزمکه باندې دې زینتان ډول او سنگار، لهذا دې زمکه د پاره، لنبلوهم د دې لپاره چې ازمی خو کې دوی ايهم احسن عملا، چې کوم یو د دینه خیسته عمل ولاده. معلومه دا شولا چې د زمکه دا ډول او سنگار او د زمکه دا زینت دا د امتحان د پاره ده. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، او یقینا منګه خامخا ګرځو هغه څه چې د زمکه باندې دي سعیدن میدان، جرزن خوی بنجر. ام حسیبت ان اصحاب الکهف والرقیم، آیات ګمان کې چې خاوندان د غار کهف غار ته وای، والرقیم او تختی والا. رقیم چا ویل دغه کلی نوم دی چې هغه کې دی وو، چا ویل رقیم د تختی نوم دی چې پاغي باندې دی نمونه نوښته و. دا ترجمه خلکو ترجیح دی تور کړی دا، او یا رقیم دغه غار نوم، کهف متقی غار ته وای او رقیم دغه غار نوم. لیکن په دې کې راجح توجیه دا چې دا هغه تختی و چې پاغي باندې دغه نمونه لیکل شوی و. کانوا من آیاتنا عجبا، و دې زما د نخونه عجیبه او ناشنا. ستاسو دا خیال دی چې د الله په کارنامو کې د ټولو نه زیات ناشنا کار دی. دا څه شی دی د الله په کارنامو کې د دینه ډیر ناشنا دي. د اسماني بستن ودرولې دا وکي کنه، دا زمکه ته پرشکل دا سمندر سطح په دې وچه باندې اوچته ده، خوراخي کی پینا دا چای سر کړی. از اول فتیت الى الکهف، بنیادی مسله تفاسیر د شلی کړل چې د دوی میله وا. په هغه میله کې خو عام طور سره تاسو خېلی چې د څه شي میله وي همداغه نمایش پکې کیږي. نو د دې میله وا اختر و خوشحالي وا، نو پاره کې د بوتانو عرس کاو، داغه نمایش کاو، داغه کارنامي بیانولی سخویونه خدای ویل. دا الکان چې وو دا د وزیرانو د غټانو زامن، یو الک یو ځوان چې دا کار ولید چې دا په لاس باندې جوړ شوی شیان دی او دوی ته سجدي کوي، په خپل لاس یې جوړ کړی دی اوس ته سجدي کوي. ناغه الک لاړو د دې مجمع او ته د دې صحنه نظام بهر کړ. دغه سیبل و کسان تقریبا برابر شو، یو بل نه یریږي یو بل ته یالم نه وای. بل اخر خلق نمایشونه کوي، دا ځان ناس دي. سوچ ورته پیدا شو چې دا ولې راوته نو یو بل نه تاسو وکړه. نو هغه هؤلاء قوم اتخذوا، دې قوم ته تور مشان خلق دي د غیر الله بندگی کوي. پوه شو چې دا خبره نظریه زمونږ ټول یو ده.
چې نظریه یو دا مسله خود سنې کېږي دی باندې وس خلق دعوت ورکول پکار دي دلیل په دا ټکي اذ قاموا فقالوا ربنا الله پوه شو چې ګوره تحریک بغیر د قیام نه کېږي تحریک چې کوي تحریک چې چلایي تحریک چې جوړي پاتېږي با چې تا پر لته والی د تناس دیو ترقی اسلام او شکست کفار کتا په دی باندې ترقی اسلام ته ورکړه او کافر ته ماته ورکړه مانه پوزه پرېکا پاتېږي با درېږي با اسقام او فقال من ته دا صورت سبق را کوي خبره دا چې وخت کم دی دا قران من ته سبق را کوي چې نکیږي چې کم تاسو باندې ولله اسقام او فقال ربنا الله او چې شروع کوي د توحید نه شروع کوي عقیده د کفر داغه به جنگي داغه به شهادتي داغه به چې نو قضای اولی عقیده جوړه کا چې وسړی په دې عقیده باندې وی چې باباګان ټانکونه نسی ټانکونه حرکت نه پریږي په دې عقیده باندې سب مسلمان پاتې شي پیغمبر ته وی و ما رمیت پیغمبر ته وی ما علفت بین قلوبهم تاب دې پړې کې مینه نه چولې اسقاموا فقالوا ربنا الله دا مسله چې کیږي طبعا د دې سره مشکلات شته شړل پکې شته وهل پکې شته بندي کول پکې شته دا ټولې مسلې پکې نو خپل منځ کې مشوره وکړه چې حالات خراب شي نو بیا به څه کوو خپل ایمان به څنګه بچ کوو فیصله دا وکړه چې غار ته به هجرت وکړو نو پس دا غینا منصوبه جوړه کړل پروګرام برابر کړ مصالح قوم ته وړاندې کړل باچا خبر ش باچا راوغختل اول خدا غینا دا عزت جامه چې واز کدا خو د غټو خلکو اولادو اور په داغه نو اسلام او به ورته ویل چې تاسو ته یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې تاسو ته مهلت ده د دې خپل عقیدې نه براو ګرځي کني بیا زه پوهیږم متاسف پوهیږي نو الله فرمای چې کله دې پنایونه ولا غرت دا از اول فتیتو کله چې پنایونه ولا ځوانانو ګوري الفتیتو ځوانان بډاګان یاد نه کړو بډاګانو کې ډیر کم کې دا جذبه وي دا جذبه اکثر د ځوانانو کې وي کله درس جذبه دم د دوی سره کله قرآن جذبه دم د دوی سره کله جهاد جذبه دم د دوی سره از اول فتیتو هغه چې پنایونه ولا ځوانانو ال الکاف غارتا فقالوا ویل ربنا آتنا اے رب زمان راکی منتا گورا پا عمل شروع کلن دعا کئی اے رب زمان راکی منتا من لدنکا دخپل طرف نا رحمتم کلکوالے دلتا دا رحمت مانا پیغمبری ندا دلتا دا رحمت مانا مضبوطوالے دا کلکوالے دے وحی لنا من امرنا رشدا او آسان کے منتا دا کار زمان رشدن کامیابی فضربنا علی آذانهم دا زنانه چې ماشوم د کوي څنګه چلو سره کوي چې هغه نو د کی جاړي کله په یو ډډاوړي کله په بل ډډاوړي پستر وې نه وایي په دې خېټه نه وایي خو به نورم تختی نه په وګونی وي او چې وګونو کار پرې خیانه سره ود کیږي نه ځینې وخت سره به خو به دې سترګو باندې خزور وکي خو د کیږي نه هغه وخت دې چې وګونه کار پرې دي فضربنا على آذانهم الله وی مای غوګونه وټپول ما فلکاب فقار کې سنین عددات سو کلونا ثم بعثناهم ګور چاو دکړو اوس ته ګوره ثم بعثناهم دې مراوي خلا و د کړي الله دې راخړي د الله دې قدرت دا غوي شو عجیب کار دې کنه و د الله کله راي الله کله قدرت دا غوي شو کارونه غي کوي ثم بعثناهم کدا قران یقینا درته وایم څوک په د شوق سره وای په جذبات او په مطالعه سره وای نو زما د ټول اسلام شي او کش کی چې په هر ټکی باندې چې دغه ټکی څه مقصد دی هغه خلکو ښکار کوله د دې کرامت بیانې خدای الله کارنامې پکې نه بیانې د دوی کرامت بیانې چې وګوري کړه نه د بر درې سره کال ژوندۍ پاتې شوی دي نه خوراک کې نسکات کې نه څه کې ژوندۍ دي خدا نه بیانې چې داود کړي چاو دا نه د بر درې سره کال چاو د کړه چا را یې کړه
دا چې د ځمکه باندې ډډه پرته وه او دا ډډه نه خرابېدله دا ولې الله فرمایي نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال ما اړول دا اړول دا نه بیانې بس د هغې کرامت بیانې خلک وکنه څه شته که نه یا لکه راشي خلکو ته د خلکو په ذهن کې د الله عظمت کېنوئ د مخلوق عظمت مه کېنوئ دوی د خلکو لویي بیانوي د الله لویي نه بیانوي او نه الحمدلله د الله په لویي پوهېږي چې الله څوک دی هغه یو نوم ورته زده کړی دی په هغه نوم یې پخپله راغلی دی دغه نوم یې ورته زده کړی دی پخپله راغلی دی دغه نوم ورته یاد دی نور د الله کارنامې هغه نشته ثم بعثناهم بیا موږ راویښ کړه دوی لره لنعلمه د دې دپاره چې موږ ښکاره کړو اوس د هغې کرامت ته ښیي که نه ته به پخپله وینې چې د دوی کرامت څومره دی لنعلمه چې موږ ظاهر کړو ای الحزبین چې کوم د دواړو ډلو نه احصا لما لبسو امدا ښه شمار کوي د هغې مودې چې دی حصار شوي وو په غار کې لنعلمه چې خلکو ته ظاهر کړو ای الحزبین دوه ډلې وي یوه وویله یو ورځ نیمه ورځ بل وویله الله پې پوهېږي دغه دوه ډلې وي چې خلکو ته وښایو چې کوم یو د دوه ډلو نه احصا ښه شمار کوونکی دی لما لبسو د هغې مودې چې دوی ایثار شوي وو په غار کې لفظي ترجمه احصا ښه راګیرونکی دی ښه شمېر کوونکی دی د هغې چې دوی پاتې شوي وو آمدن د جهته د مودې نه آمدن د جهته د مودې نه اوس بیا وګورو تاسو به د دې کرامت وګورئ چې د دې کرامت څومره دی نحن نقص علیک نبأهم الله فرمایي زه د دې قصې تاسو ته بیانوم نقص علیک بیانوم په تا باندې نبأهم خبر د دوی بالحق په رښتیا او د حق ښکاره کولو دپاره الله دا د دې لپاره بیانوي چې حق ښکاره شي چې الله څوک دی مخلوق څوک دی انهم فتیتون د دې کار دا و انهم فتیتون دوی ځوانانو آمنو ایمان راوړو په چا باندې بربهم په خپل رب باندې وزدناهم هدى او دا هدایت ورته چا زیات کړو الله یې ما زیات کړو وزدناهم هدى ټکی ټکی ته ګورئ او زیات کړو موږ دوی لره هدایت وربطنا على قلوبهم او دا زړی چا مضبوط کړو په خپل مضبوطو وربطنا على قلوبهم و د کړي ما او را پاسول ما هدایت ورته ما کړی دی زړی ما مضبوط کړی دی دشمن په مقابل کې ما ودرولې دی ما د جابر مخې ته ما ودرولې دی وربطنا على قلوبهم بل ته وګوره دې کارون ته وګوره وربطنا على قلوبهم او پټۍ ولګولې ما د دې په زړونو باندې دا مې کله ولګول پراته اولې به پټۍ ولګولې به پاتول الله همیشه د پاره بنده ته وای ان تنصر الله ينصركم ته د الله مدد وکړو الله ستاسو مدد کوي موږ نه زه پروتي ما ته مې اول مدد وکړو زه پاتېږم دا تان الله نه غواړي تان الله دا غواړي الله یې ما زړه کله مضبوط کړ اسقامو چې پاتېږم ناولي حرکت شروع کړ به په سره هغه برکت راغی پښتانه وای کنه حرکت کوا برکت کې څو غچي الله اسقامو فقالوا ربنا الله چې پاتې د شروع د کوم ځای نه وکړه ټوپک چلی ورته وخودو د خوراک چلی ورته وخودو نه اول ورته وای اسقامو فقالوا ربنا رب السماوات تا اول دا مازغه ول اخلاص کا رب مخلوق باندې عقیده د مخلوق نه ول یقین کټ کا په خالق ول یقین جوړ کا رب السماوات والارض رب د اسمانو د زمکه لن ندعو من دونه الها سختی برازي بچری به منګه आवाज ونکو سوا د الله نه بل ذمہ دار تا چې پلان کی را ورسېږي لن ندعو بیل ټکی ته ګوري لن ندعو من دونه الها هیڅ به منګ راونه بلو سوا د الله نه الها بل ذمہ دار بل حقدار د بندګۍ لقد قلنا اذا شتتا کمن بل چاته چغه وکړه چې را ورسېږي را مدد شي دا به موږ یو زیاته خبره کړي دا به د حق نه ډیره خاطر شي خبره هاولای قومنا دا زمون قوم دې ته دې ته وګوره غټ غټ سرونه ناشتي هاولای قومنا دا زمون قوم دې غټ سری ته دې ته وګوره
اتخذوا من دونه آلهة الله یې پریښي د الله نه بغیر نور مددګاران نیولي دي الله یې پریښي د الله نه بغیر نور حقدار د بندګۍ نیولي دي لولا یاتون علیهم بسلطان بین واړه واړه لکان دي هو تاسو به کتلی دا یو توره مرغۍ ده دا شاته لکۍ د سي سری دا مرغۍ دې ته نه ټپوستېږي نه ورته کارغټېږي نه ورته باخټېږي دا چې څومره غټ غټ دي که نه یاره په دې الله داسې زوره ورکړي نه که نه چې هغه ته کله داسې شي دا پسې داسې ورکړی شي چې هغه داسې شي دا داسې شي داسې تنګ کړي چې یو دوه تې خطا کړي دغه ځوانان دي چې په قرآن پوه شو که نه بیا ورته دا ټینګېږي نه څه ورته وایي لولا یاتون علیهم بسلطان دا چې دا معبود ګڼي ولې په دلیل نه پیش کوي یو خو دلیل خود راوړي که لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولې نه راوړي په دوی باندې دلیل ښکاره فمن ازلمو څوک دې زیات ظالم ممن دا چانه افترا الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ اوس خپل منځ کې توصیه کوي خبره خو وکړه خو زما کور آلته دی داغه کور آلته دی دا بل کور آلته دی کورونه خو یو ځای نه دي چې شریک ووځو که کورونه جدا جدا دي ما باندې تکلیف راغی زما په محله کې زما په علاقه کې ما ته وایي ته هم ځې هغه باندې آلته تکلیف راغی هغه ته وایي ته هم هلته ځې که په یو ځای خو شریک به وتې وې یو ځای نه دي جدا جدا کورونه دي جدا جدا محلو کې اوسېږي جدا جدا کلو کې اوسېږي نو خبره ځان سره جوړه کړه وایي زه اعتزلتموهم او کله چې په ډډه شئ تاسو د دوی نه وما یعبدون او د هغه چا نه چې دوی بندګي کوي الا الله سوا د الله نه نو فعوا الى الکافر پناه ونیسئ غار ته په هر چا چې تکلیف راغی څه به کوي هجرت به کوم ځای ته غار ته ینشر لکم ربکم فراخ بدر کړي تاسو رب من رحمتي د خپل ربنا ويهيئ لكم من امركم مرفقا او آسان بکړي تاسو د کار تاسو نه مرفقا فائدې ډېرې فائدې به الله تعالی درکړي دین کې ډېرې غټې دي ما ته بل یو مرګري ټلیفون وکړ وای ما ته مولوی صاحب که نور هر څه که نه ټیک دا هجرت ډېر ګران دی ډېر زیات مشکلات شته روانې کمپونو کې خو په دې یو شي ډېر خوشحاله چې عقیدې اصلاح شولې عقیده هم جوړه شوه که هغه زړه عقیده چې موږ درلوده که هغې باندې موږ د دنیا نه تللی وی نو والله اعلم زموږ څه حالت دا یو فایده موږ وکړه په هجرت کې د نورو فایدو په ځای پر د اصلي فایده مې دا و ما ته وایي دا ورته وایي ویهیئ لکم من امرکم مرفقا او آسان بکړي تاسو د کار تاسو نه فائدې ډېرې وتر الشمس او لیده به تانور اذا طلعت کله چې راخوت تزاوروا عن کافهم اوړېد مایل کېده د غار د دوی نه ذات الیمین په خي طرف و اذا غربت او کله به چې پریوتو تقریضهم ذات الشمال نو مایل کېده به معنا پرې خودل به دوی لاره پرې خوده به دوی لره ذات الشمال په ګس طرف باندې نو معنا دا ده چې د غار خپل شمال ته وهم فی فجوه منه او دای په یو کولاو میدان کې ودی غار نه ذالک من آیات الله وستوری دا کارونه دا د غوی کرامت ته من آیات الله دی ما وتویل کنه کټکی باندې نظر اچي قسم په الله چې اصلاح کیږي قسم به توکل دوی دا قصه بیانې خدای صفت پې کوي او الله دا قصه کوي خود ځان صفت کوي دا زمونږ او د خلکو فرق دی موږ وایو دا سیدا کارونه شوي دي خو چا کړي دي الله نو دا د الله صفتونه دي او تاسو وایئ نه د هغې صفتونه دي نو تاسو د هغې نه غواړئ موږ د الله نه غواړو ګورو به چې ګټه څوک کوي ذالک من آیات الله داسې نه وایي ذالک من علاماتهم دا د دوی بزرګي وه دا د دوی کرامتونه وو الله فرمایي ذالک من آیات الله دا دی د الله د آیتونه من یهدی الله رښتیا خبره ده من یهدی الله چاته چې الله هدایت وکړي فهو المهتدی هغه لاره موندونکی دی ومن یضلل او څوک چې الله یې بېلارې کړي فلن تجد له ولیا مرشدا پیدا به نه کړي د هغه دپاره ولیا دوست مرشدا لاره ښودونکی
وتحسبهم اقاز تاب ګمان کاو په دوی باندې دودو دیخو تاب ګمان کاو په دوی باندې دویخو سترګې په نیغه کلاو چې ته ورکار شوی کلاو ته دا یخدي لیکن الله فرمای وهم رقود هغه ودو وس ګوري کرامتونه دي کنه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال او اړول من دوی لرا په خي طرف باندې او په ګس طرف باندې چاړول نو دا کرامت او دا لګي کارنامه د الله شو لکه دوی شو کده سی ویلې وي چې راوړې د دوی دا نه وای هغه ته وګوره راوړې ته وګوره الله وی دا ما کول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اړول من په خي طرف او په ګس طرف باندې وکلبهم باسطون ذراعي بالوسيد او سپید دی خوراون کې او د خپل لیچو تاسو بس په لیدلې هغه چې د دروازه کې فریج د خپل دي کې دي فریج دي پیره چې کوي تاسو لیدلې اندرس وکلبهم باسطون ذراعي بالوسيد او سپید دی دیچو باسطون ذراعي غزاون کې او د خپل لیچو د لاسونو بالوسيد په درشل باندې د غار په خله کې هغه پروت دی لوی طلعت علیہم کته ور خطل په دوی باندې نو تاسو په پروت ته کنه تسبیح ور چاپلار ورش لوی طلعت علیہم کچره تور خطل په دوی باندې لولت من فرار نو اوړې دل روان شوی به وته ګرځیدل به وته منهم د دوی نه فرارم پتیختا ولا مولیت منهم رعبا او دښوی به وته د دوی نه په اعتبار د یې سره وکذالک بعثنا ګور یو ټکی هغه ته منسوب کړي وکذالک بعثناهم او دغه شانتی موږ راويخ کړه دوی لاره را پیدارم کړه را پام سوال لیتسالو بینهم اوس دا خبره د دوی دا الله ته تاسو نه کوي را پاس ولچا او تاسو کوي دوی په خپل لیتسالو بینهم استاد د دې کرامت خی کما لیتسالو بینهم د دې لپاره چې تاسو کې دیو بلنا چې تاسو نو کې په خپل منځ کې نو قال قائل منهم ویل یو کې ددا کم لبستم سمره سار شوی دلتا قالوا لبسنا يوما او بعض يوم دا د کرامت ته نه د بر درس وکاله تیر کړی دي او وای یا ورځ یعنی مورز کرامت دې کوي موږ وای راشي قران په خپل سر طرز باندې تل دې په دې طرز اومنه په دې طرز واوري په دې طرز اوای به ته ګوره چې اصلاح کی کنه کی زدي و ټول زور دغه چې د درې نه د بر درس وکاله تعبیر کوي په یو ورځ یعنی مورز باندې دا نور کارونه ټول الله کوي دا یو کار دې ته پرې خود صحیح وکړه او غلطه وکړه صحیح بیان کړه غلطي بیان کړه دې ته چې پری دې خدای سکی ادا ګوره مړی نه دا ودی نو چې د دې حالت دغه دی نو د مړی په حالت دی دې حالت دا دی د مړی په حالت مړ خو عزیر علیہ السلام وکړه هغه نه الله ته پوښتنه کم لبستا دې خپلن ته هغه نه الله ته پوښتنه کم لبستا هغه لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست 100 عام مړ سل کال دې تیر کړی څه سوای الله فرمای قال قائل منهم ویلی وین کې دوینا کم لبستم سمره پاتې شوی سار شوی دلتا قالوا لبسنا يوما او بعض يوم ویلی دې سار شوی منګ یو ورځ یعنی مورز قالوا ربكم ابل ډاله وای چې سزا ته وکړل شي په یو ورځ کې خدای تبدیلی نه راځي قالوا ویلی دوی ربكم عالم بما لبستم بس حواله په چا ور کوي په الله باندې چې په الله حواله ور کړ الله وزیر تیامه کنه دغه وخت پورې نه دا پس ادرس وکاله تر کړو چې خبره هغه تفریق خدلا هغه حال ښکارا کسو دي نه دا بلا درس اوسه قالو ویل دې رب تاسو خو په دې پاغه سوانه مونږ والله چې سکه هغه بندل شي کوله ویل دې رب تاسو خو په دې پاغه سوانه تاسو یې سار شوي نور خبر پرې وې ډوړې غمو کې ډوړې چرا پیدا شو د سپیل وګورته ولګېدل اصل کې مقصد الله په دې قصه کې ډیر لوی حکمت دی
اوس دا خلک د قیامت ته منکر الله پاغوی باندې دا هم مني چې ګور قیامت شته کنه دی ته وګورئ دی وجه ته لوګه ولګول دی وجه نه بازار ته ولګل الله فرمای فبعثوا احدكم وسولېږي یو ته تاسو نه بورقکم هذه په پیسو تاسو باندې دادي ال المدینه خارتا فلینظر ودی ګوري ایها کا طعاما چې کوم یو د دغه خلقنا د دې بازار والاونه از کا طعاما پاک خوراک والا دی پاکیزه خوراک والا دی حلال خوراک والا دی حلال طعام والا دی فلیاتکم برزق منه نور عادی وړي تاسو ته خوراک داغنا حرام یو نه خوري د دې وجنه کوم دی غار تراغلی چې وسم په حرام راولږي و به څکرو وليتلطف او نرمي دي کوي ولا يشعرن بكم احد او خبر دینه کی پتا سمانی یو کس دو خبرې دلته نظر مختراله ایوا دا چې دوی را بیدار شو دی یو بل نه تاسو کو آیا هغه جوابونه ورته صحیح ملاو شو د دې کارنامه دا جواب کې غلط شو دویم تاسو وایي چې اولیاء را هست قوت اسئله الى تیر جستا بار جرا راغي وزلته ګورو دلته خپل د دې فیصله دادا چې ولا یشعرن بكم احد هیڅ څوک در باندې خبر نشي د دې غوښتنه او د دې تقاضا سوا چې په موږ د څوک خبر نشي دې غوښتل چې په موږ د څوک خبر نشي او الله غوښتل چې خلک په خبرو ما د چا وشوله دغه چل دی دې خبر ترشته د چا زین دسي هغه څوک الله ته سوال کوي چې ما نه هدایت کار واخلي ما نه دسي کار واخلي چې خلک په هدایت باندې راشي الله فرمای خپل منځ کې وای ولا یشعرن بكم احد ګوره چې څوک در باندې خبر نکي د دې غختنه دا چې په موږ څوک خبر نشي ولی ان یظهروا علیکم کدا خلک خبر شي په تاسو یرجموکم پکانو بمولی او یعیدوکم یا با واپس کې تاسو لرا فی ملتهم خپل دین ته خپل غلطی طریقې ته ولن تفلحوا اذا ابدا او چریبا کامیاب نشي تاسو په دغه وخت کې کله هم هیڅ چریبا کامیاب نشي د دې غوښتنه دا اوس الله غوښتنه ګوره وکذالک اثرنا علیهم دغه شانتی ما خلق را خبر کړل په دوی دغه شانتی ما خلق په څنګه را خبر کړل لیعلموا د دې لپاره چې دا خلق پوي شي ان وعد الله حق چې وعده د الله رښتینی ده وان الساعه لا ريب فيها او بشک قیامت نشته شک پراتو دا کی او دا خلق ما په کله خبر کړ ګوره وتا د ایس تعلق دې د اعصرنا سره ما په دا خلق را خبر کړ کله اذ يتنازعون بينهم کله چې د خلکو بحثونه کول په خپل منځ کې چې و بویل د مرګ وروسته به ژوند شته نور بویل نشته لکه مدسي اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لفي خلق جديد دغه څه خلق نو دا ما په هغه وخت کې خبر کړ چې دا خلق خپل منځ کې په دی باندې خرتیو چې قیامت شته دوباره ژوند شته ویل نشته دین ویل نشته نو اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال دوی کې فقالوا ابن عليهم خبر لا رب ذاتوس دا خلق به تغار ته لاړو بیرته په غار کې پریوت او د خبرداري طریقه دا و چې دوی کله رااله بازار ته سودای کوله پیسې وخودلې چې پیسې وخودلې هغه دکاندار چې وکتل چې دا خو زمونږ د دې وخت باچا پیسې نه دي نو دوی راټینګ کړو چې دا تاسو چرته خزانه مندله حکومتونه هم دغه سکی کړ دې مړیږي نه تا چې 100 روپے پیدا کړم بنا اخلي وې دا تا مندلې زما په عمل کې مندلې درنه اخلي نو بس راټینګ کړو چې راټینګ کړو به چې پیسې وکتلې
نو خپل منځ کې هغه ویل چې دا خدای خپل کی باچا د وخت پیسې وي. نو دا تلی کسان پس چل ول باندې دا غوی د من نظام دا اوست غار ترال چرال خلق خولیدل چې دغه تلار نو بیا خلق خپل منځ کې دغه وخت حکومت خبرې کوي چې په دې باندې چرته یو جنډا ودرو ا جنډي دا وخت راوتی دي خان دا چوکونه موکونه دا وخت راوتی دي نو په دې باندې چوک جوړو چونکه دا يهودو او بني اسرائيل نبي عليه السلام ویلو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. الله دې په دوی لعنت راولېږي د انبيو قبرونو سره جمعهتون جوړول. ناغي خدای ملعون خلقو نو یو ډله خوای چې نه چوک په جوړو ابل ډله وای نه جمعات په جوړو. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ویلې دی جوړ کړي په دوی باندې آبادی چوک موک په جوړ کړي. ربهم اعلم بهم د دې رب خبرو په دوی باندې. قال الذين غلبوا ویلې هغه کسان چې غالب علی امرهم په خپل کار باندې معنا قدرت وسرو حکومت وسرو هغه ویل لنتخذن علیهم مسجدا نو خامخا جوړ کو په دوی باندې جمعات. اوس باز خلک را پورته شو هغه د قبر په خوا کې جمعات جوړول د اخر کار د ذکر ته صفات شوی دی. آیا دلته صفات شوی دی؟ دلته الله د سی ویل چې نیکانو بندگانو دا کار وکړ. الله هو غلبوا علی امرهم دا کار هغه چا وکړ چې هغه غالب و زورور په خپل کار باندې معنی حکومت لاس کې و. بیا خبره ده چې شرایع د من قبلنا زمنګ د پاره دلیل هغه وخت ګرځي چې زمن په شریعت کې داغي رد نه راغله. نبی علیہ السلام د خپل وفات نه 3 ورځې مخکې عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی علیہ السلام خیری وکړي حبیب لعن الله اليهود والنصارى الله دی يهود و نصارى وبد لعنت راولېږي. اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم ګرځولي وو قبرونه د پیغمبرانو خپلو او د نیکانو بندگانو خپلو زینه د سجدو داغي په څنګه کې به جمعهتون جوړول. ک نبی علیہ السلام پاغوی لعنت دی ویلې بیا هم سره خبره ومني. کله سمن په شریعت کې داغوی رد نه راغله بیا هم سره ومني. قرآن کې تصریح ور باندې نشتا په کوم بنیاد باندې ته د جواز ورکړي چې د قبر په خوا کې جمعات جوړ کا. په کوم قانون ته اجازه ورکړي چې د جمعات کې دنه قبرونو لپاره زینه جوړ کړي. دی سلکانو تورشه شیخان جمعات دی کې 3 او 4 قبرونه و. هغه شیخان هر چانه چې قرآن ویلو هر چانه چې حدیث ویلو خپل داغه مړو نوسو هغه چې حدیث واورید قرآن واورید خپل رال او قبرونه اوس پړل او هغه کماډو کې چې پراتو هغه اوچت کړو او لال د عام مسلمانانو په مبارکه خاخله ورشه جمعه تماشا وکړي. امیان دي امیان تیراو کی تبلیغی جماعت راغلو تیراو کې ډیر لوی جماعت جوړ شوی دی. داغه مخ امام فاضل مولوی سی وسغه منډه داغه په زمانه کې علما نو تبلیغیان راولګه داغه یوزوی څلور میاشتې لزان سره بوته څلور میاشتې پیر راولګولي هغه راوسته دغه جماعت امامي کوي د مولوی صاحب زیو د امام د زیو اوس امامتونه میراث ته تنظیمونه میراث ته په میراث باندې چلیږي. لارې مشري زیو مشري دا یو جماعت اسلامي د دنیا کې خلکو ته خود را چنا دا د میراث شي نه لري. دا نو ټول په میراث باندې باندې کې تاسو وګورئ. نو دغه سي امامي چې امامي کو آل ته تبلیغي جماعت راغی. تبلیغي جماعت چې راغی نو هغه
زما سره سفر شو پاره کې یو کس دسی وو نو ته تاسو کړو چې د کور کم ځای کې ما پسې جماعت راولېګو د خو ته تشکیل وای ما پسې جماعت تشکیل کړاله ما ته ویل چې ما خام بیان راشه ما سره وعده وکړه چې لاړم چې ګورم د جماعت په دنه عین دا جماعت په انده بستنې سره قبرونه دي او نره د ماربلو دغه ته چاپیر کړي دی بس دومره دیوال کړي چې سړی ودرېږي نو دیوال دې پورې چې خسرات مړی ښکاری او د جماعت په سین کې دنه نو ما غ تبلیغیان دا وغوښتل امام خو ما ته معلوم و چې دا غریب خو علم نه لري څلور میاشتې ولګولې تبلیغیانو د مجبورین امام کړي اوس هم امام دی خطیب هم دی امام هم دی هر کار ده هر کار کوي اوس خیر سره وایي نو ما ته پوښتنه و چې دا نو ما ته وینا وکړه چې دا ستاسو د لاسه مالی ولی وای دا قبرونه د جماعت نه بهر او د رسول په ځای کې من دا جماعت وسیکاو پراخه کاو ما غو د سنت ځای من په جماعت کې راوسته او دا قبرونه او د جماعت په ځای کې نو من په اتفاق باندې فیصله وکړه چې دا قبرونه وباسو صرف یو کس مخالفت وکړ دا نه پرېدم نو من لاړو مولانا سنجان صاحب ته الله دې غریق رحمت کی دوی محدثو هغه لاړو هغه راته دا فتوا راکړه چې خیر دې جماعت کې راولي خو نری دیوال ته چاپیر ما تعجب راغی مال دا به تاسو دروغ وایي مولانا سنجان صاحب بکل اخو بخاری کې دا حدیث راځي مسلم کې راځي صحیح ستو کې ټول کې دا حدیث موجود دی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا هغه څه په دوه ولر نو خبره دا درونو دا اشاره دلته اشاره نشتا کدل تعالی ویلی وی چې قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنتخذن عليهم مسجدا اخو غلبوا على امرهم نن سبا د اقتدار چا پلاس کیوي چې چرته فاسق بدکار دی هغه اقتدار پلاس کیوي دیندار ته څوک اقتدار ورکړي نو قال الذين غلبوا ویلا کسانو چې زورور په خپل کار باندې لنتخذن عليهم مسجدا خاطر خامخا او بن جوړ وکم په دې باندې جمعات سيقولون ثلاثه وسپوري د اصحاب کهف خبره وا وس د نور خلق خبره تک وس خلق تفسیری لیکل سچ حقیقت او الله ښکارا کوي وس خلق تفسیرو ته ګوره سيقولون ثلاثه زرد چې وای به خلق دریو رابعهم کلبهم سلورم سپیو د دوی سلورم د دوی سپیو د دوی ويقولون خمسه او زینم وای پینځو سادسهم کلبهم شپږم د دوی سپیو د دوی رجبن بالغیب وشتل کوي په غیب باندې بی دلیل او پټکل باندې خبره کوي اس دلیل سره نشتا ويقولون سبعه او زینم وای سبعه وثامنهم کلبهم او اتم د دوی سپیو د دوی قر ربي عالم بعدتهم ورتوایا زماره په خبر د پښمیر د دوی باندې ما يعلمهم الا قليل نپی جنی شمیر د دوی لرا ندی معلوم شمیر د دوی نپی جنی شمیر د دوی الا قليل مگر لکسان عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای فاغ لغو کسانو کی یو زیمه هغه وای ګوري مخکی چې کله دی رایق شو قال قائل ما سيوين یو تاسو وکړه قالوا لبسنا يوما او بعد يوم حالت قالوا جمع راوړه اقل جمع سوی درې قالوا ربكم التم صيغه د جمع را الله نو اغم درې او درې شپږ او سوال کون کې څو شو دیم هغه دلیل نسی په دې باندې سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب دا خبر الله رد کړی چې دا تش په اٹکل باندې خبرې دي دا وشتل دي نادي دا
پړندو سترګو گزار دی لنډه خبره ده رجبن بالغیب پړندو سترګو گزار دی او دی بل مبارکی وی ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم فدی باندې الله رد ونکو نو وی د دینه معلومه شریف دا سو وو ولا تقولن لشيء ادب دے رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یا یهود رااله یا یهود مکی والا ولم سولا غیراله تپوسیو ک منتا د اصحاب کهف منتا د ذل قرنین منتا د روح حالت بیان کا نبی علیہ السلام ورته ویل سبا راشي درته ویل ان شاء الله تی پاتې شو چې پاتې شو وحی بند شولا چې بند شولا نو داغه نرسته چې وحی آزادې دل ادبن الله تعلیم راولېګو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله ولا تقولن لشيء او موایت د هیڅ یو څه مبارکي اني فاعل ذلك غدا چې زه کون کې مدد سبالا د سبام ټکه ته ایواز مراد نه دی غدن معنا آینده کې الا ان شاء الله مگر چې ذکر کې مشیت الله واذکر ربک اذا نسیت او یاد خپل رب کله چې تیار کې ان شاء الله نو د دې سو ترجمه دي واذکر ربک یاد کستا رب په ان شاء الله سره کله چې ته ان شاء الله یې کې او به در په یاد شي ان شاء الله ير کی او به در پیاچ ناغه سنت عمل به ادا شي وګوره تعلیق به نه پیدا کوي کدی وسره لند وسره ویلی وی چې ان شاء الله نو خبر معلق کیږي خو کروسته به ان شاء الله وای نو هغه سنت ادا شو ادا الله حکم پورا شو او تعلیق به نه پیدا کوي دا یو معنا ده دیم واذکر ربک اذا نسیت یاد کا ربستا اذا نسیتا کله چې تفریدی معنا دادا یاد کا الله په تسبیح او استغفار باندې اذا نسیتا کله چې تفرید حکم د الله یا فرید ان شاء الله نورستا سبحان الله واستغفر الله وایا درېمه ترجمه واذکر ربک اذا نسیت او یادوا رب د یادوا او ذکر کوا دربستا اذا نسیتا کله چې ته د الله حکم پرې دی نو یادوا عذاب د الله واذکر یاد کا ربک من عذاب ربک عذاب دربستا اذا نسیتا کله چې ته پرې حکم د الله قصدن سلورمه ترجمه کوي واذکر ربک اذا نسیت یاد کا خپل رب اذا نسیتا کله چې ته یې کی حکم د الله مان د الله نه دعاګانې غواړه چې الله دا ما ترایات کې یا الله ما دا ما ترایات کې به د الله نه د یادې دو سوال کوا نو واذکر ربک دعا غواړه د خپل رب نه اذا نسیتا کله چې ته یې کی د الله نه دعا غواړه چې ما ترایات کا وقل عسى يهديني ربي اقرب من هذا رشدا او وایا نږدې دا چې وبخې ماته رب زما ډیر نږدې د دینه د هدایت خبرې فلا تماري فيهم الا مران زائرا نو بحث مکوا په بار د دوی کې الا مران زائرا مگر بحث سرسری ولا تستفتی فيه من محدا او تپوس مکوا د دې په بار کې منهم د دې علی کتاب احدن د هچانا ولا تقولن لشيء او موایا د هي اوسې په بار کې انی فاعل ذلك غدا چې خنن ز کون کې باندې کار سباله منعینده کې الا ان شاء الله مگر چې ذکر کې مشیت د الله واذکر ربک اذا نسیت او یاد ک خپل رب په ان شاء الله سره کله چې ته ان شاء الله ير کې او به در په یاد شي کله چې ان شاء الله ير کې او به در په یاد شي دا یو دیم
واذکر ربک اذا نسیت او یادوا خپل رب په تسبیح او په استغفار باندې اذا نسیتا کله چې تدایر کی حکم د الله او به در په یاد شي نو به تسبیح او استغفار وایا. دریم معنا واذکر ربک اذا نسیت یادوا عذاب در ربستا کله چې تفرید حکم د الله نو به د الله عذاب را یادوا. سلورم واذکر ربک یادوا خپل رب معنا دعاګانې غواړه د خپل رب نه اذا نسیت کله چې تیر کی نو بیا دعا غواړه چې الله ما ته را یاد کی. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا او وایا نږدې دا چې او بخي ما طرف زما ډیر نږدې نه د هدایت په اعتبار باندې خبرې او وایا نږدې دا چې او بخي ما طرف زما ډیر نږدې د دینه د هدایت په اعتبار باندې خبرې. معنا دا د خلکو په نظر کې زما په نبوت باندې زما په پیغمبري باندې خلکو دلیل دانی ولې چې تمنګ ته څوک د اصحاب کهف خبره بیان کا. زما د الله نه امید دی چې زما د رښتینوالي د نبوت لپاره به الله رب العزت د اصحاب کهف د خبرونه لوی خبري او لوی دلایل زما پیغمبري باندې کی راولېږي او یقینا دا ویلېګل دا د مخکې انبیا واقعیات د سمامي خبره ده. اصحاب کهف وړه خبره ده د دې غټو انبیا علیهم السلام خبري الله راولېګلې. ولبسوا في كهفهم او یسار شوی و دوی ګلاغي کرامت تاسو ویل کړه دا غي کرامت دا چې یو ورځ یعنی مورز او وخت یې څوم تیر کړی دی من وای راشو اے الله د خبردار ځان له وغواړه د به خبرو نه مغواړه هغه ته ستا حاجت نه معلوم. د دې وجنه دعاګانې چې من اکثر کو وایو اے الله د دې خلکو ضرورتونه تا ته معلوم دي موږ ته نه معلوم خو د چا چې کوم شرعي ضرورت دی الله ته خپل خزانه نه پورا کړي. الله فرمای قول الله علم بما لبسوا ورته الله خبر دې فاغ مودمان چې دې تیر کړیو له غیب السماوات والارض خاص الله لپاره د علم په مغیبات او اسمانو د زمکه باندې ابصر به واسمع سخلدون کړي دا الله او ساخ خاوردون کړي. مشهوره ترجمه دا ده خو د بل تفسیر حواله را ته معلومه خو شیخ عبدالسلام سی بل معنا کړل عجیبه معنا یې کړل. ابصر به ووینه دا اولی وګوره واسمع به خلق تواورا اول پیدان کوئی کا به الله مهارت ته ورکړي ما لهم من دونه نشته دوی لپاره سوا د الله نه ولین څوک ولا یشرک فی حکمه احد او نشریکی الله په خپل کار کې په خپل فیصله کې هیڅ چاله را نه پیغمبر نه ولی نه مولی نه شیخ نه بل ولا یشرکو فی حکمه احد او دا برخي ورکړي الله وی زی ځان سره شریکو معنا زه چاله برخي نه ورکوم او دی وی نه برخي ورکړي ولا یشرکو فی حکمه احد او نشریکی الله په فیصله خپل کې هیڅ چاله را نه په حل او په حرمت کې نه په قانون سازی کې نه په حاجت پوره کولو کې او نه په نور کارونو کې هیڅ چاته برخه نه ورکړي. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ ولولاغه چې وحی کولې شتا تا من کتاب ربک چې هغه سره کتاب رب ستاره لا مبدل لکلماته هیڅ څوک بدلون کې نشتا د خبرو د الله او د وعدو د الله او د فیصلو د الله ولن تجد من دونه ملتحدا او اچربا ونممت سوا د الله نه زید پنای هیڅ چرته نشي پیدا کوله. واصبر نفسك مع الذين يدعون کې ناس ولاړه بچا سره کې مالدار اسرا جاهلان اسرا نه واصبر نفسك تینک خپل ځان مع الذين را خلق اسرا يدعون ربهم چرا بلی خپل رب لرا بالغدات والعشي سبا مالی او بیگا مالی یریدون وجهه غواړي هغه مخ د الله او رضا د الله
ولا تعد عيناك عنهم او وادي نوړي ستا سترګې د دوی نه وادي نوړي ستا سترګې د دوی نه دا معنا چرته کوي چې وانړې تا هغه مخکې آیات تر شو ولا تعد عيناك نو التعينيك ولا تعد عيناك وانړي سترګې ستا د دوی نه تريد زينة الحياة الدنيا چې غواړي ته ډول د او سنگار د ژوند نه د نبی ولا تدي منا قلنا قلبه او تابع نشي دا چا چې غافل کړي موږ زړه دا عن ذکرنا د خپل کتاب نه وتبع هواه او تابع دی روانه د خپل خواهش وکان امره فرطا او وی کار دا د حد نه تیرېدل وقول الحق من ربكم او وایا حق ستاسو در رب لخوانه دی فمن شاء فليؤمن چا چې خو ایمان راوړي الله چاته اختیار ورکړي دی وهديناه النجدين ومن شاء فليكفر او د چا چې خو غیر کفر دی وکي نو دا خو امر راغی په کفر باندې دي توي تحرید شاتر پسې ګورا ان اتنا للظالمین نارا یقینا من تیار کړی د ظالمانو لپاره ور لکه وسره چاته وای چې ته ورشه نو ظاهرا خو ورشه امر دی خدا اشاره دا عجز ته دا کمزوري ته زته هنر شورشه نو الله فرمای ته ورشه ان اتنا للظالمین نارا وراد چوم کنه احاط بهم سرادقها راګیر کړي وای دوی لا چاپیره وای د دوی نه دیوالونه داغي وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل او کچرتا مدد وغواړي د وګو نو د وګو مدد به وکړي چې بماء پداسي وګو باندې او کدی مدد وغواړي د وګو نو مدد به وکړي په وګو باندې کالمهل پرشاد د قلعي ولي شي یشمل وجوه چې کله دی خپل ترانیز دی نو یشمل وجوه وريت بکی مخونه بڑا سوتاو به د مخ وريت بس شراب ناکار اسکل دی وسات مرتفقه او ناکار زیده د پایدیا خستلو دغه جهنم ان الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل امن نه کړی دي نیک ان لا نذيو اجر من احسن عملا یقینا نزای کومه ثواب دا چا چې خیسته عمل کړی وي احسن عمله خیسته عمل په هر عمل باندې اجر نه ملاويږي خیسته عمل هغه ته چې اخلاص پکې وي او د نبی د طریقې مطابق وي اولئک لهم جنات عدن دا کسان د دې لپاره باغونه همیش کوي دي تجری من تحتهم الانهار چې بهيږي بلان د ونو داغه نه ولي یحلون فیها من الساوره ورا چولې بشي او ورا غستلې بشي په دې جنت کې بنگړي من ذهب نصرو زرو ويلبسون ثيابا خضرا او ورا غستلې بشي جامې شیندن شنی من سندوسین و استبرقین د نریوري خمونه او د پیړوري خمونه متکئین فیها تکیبه والی په دې جنت کې الله راي کې په کرسي باندې تختونه باندې ناس وي ويلبسون ورا غسل بشي ثيابا جامي خضرا شدي من سندوسين د نریوري خمونه او استبرقین او د پیړوري خمونه متکئین فیها تکیاوهن کې وي په دې جنت کې الله راي کې په تختونه او کرسي باندې نعم الثواب خسته بدل ده وحسنت مرتفقه او خیسته زید جنت د پیدیا خستلو وضرب لهم مثل الرجلين اوس الله مثال بیانوي د مشرک او د موحد او دا ثابتې چې شرک سبب د تاوان په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم دی توحید د کامیابی سبب د دنیا کې هم د عزت سبب دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم وضرب لهم مثل الرجلين بیان کدوې ته مثال دو سړو جعلنا لاحدهما جنتين چې ورکړیو منګه او ګرځولیو منګه د یو د دوړو پر دو باغونه من عنابین دانګورونه وحففناهما بنخلين او چا پیر کړیو منګه او تاو کړیو منګه دغه دوړو باغونه نه بنخلين کجوري وجعلنا بينهما زرع او جوړ ګرځولې موږ ما بین د دوړو باغونه کې فصل کلتل جنتين آتت کلها دغه دوړو باغونو ور کول خپل میوي ولم تظلم منه شيئا او نبي کمول داغه نه څه شی هم وفجرنا خلالهما نهرا او روان کړو من په مند دغه دو باغونو کې نهر ولی وکانه له ثمر
او د لپاره نور میوه مراد نه آمدنی دي نور آمدنی هم وي وقال لصاحبي نو ویل دغه باغ والا خپل مرګري تا وهو يحاوره او هغه غپ لگاو د سره خبرې کولې د سره انا اکثر من کمالا زیات ما تان په مال کې واعز نفرا او زورور ما په سړو کې په ډاله کې ودخل جنته او ورننه و تخپل باغ ته وهو ظالم او د شرکون کې دلیل په اغش دوسل یختم نمبر آیات ته ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا هغه په دلیل دی وهو ظالم او د شرکون کې او زیته کون کې بخپل ځان قال ما ظن ان تبيدا ذي ابدا ویل د ګمان نکوما چې هلاک بشیدا هم کلا هلاک بشیدا با ابدن کلهم وما ظن الساعه قائمه او زه ګمان نکوما په قیامت باندې د ودرې دوه دراتلو او به په فرض او تقدیر نه ویل کی ولا ارودیت او کچره زه واپس پر شما مانشته خو نه او فرض کچرته د حالات راشي او که زه واپس پر شما زما رب ته لا جدن خیرا منها منقلبا نو خامخه او به ممزه ورته دینه زیاد ورتاوي دو ګرځېدو منقلب زیاد ګرځېدو قال له صاحبه ویل تمرګری ده او هو يحاوره او هغه جواب ورکاو دتا اکفرت بالذي خلقك ایا کفر دیو په غزاد باندې چې تی پیدا کړی د خاورنا ثم من نطفه بيدمن ينطفينا ثم سواك رجلا به برابر کړ سړی درنه جوړ کو لكن هو الله ربي لیکن زه الله زما رب دی ولا اشرك بربي احد او نشریکو ما در رب زما سره هیڅ څوک احد نه پیره نه بل څه ولولا اذ دخلت او ساغت نصيحت کوي ولنوا کله چې تنو تل خپل باغ ته ول تویل و تا ما شاء الله هغه چې الله وغواړي کیږي چې الله وغواړي کیږي لا قوت الا بالله نشته طاقت په یو کار باندې مگر په توفیق الله ان ترنی انا قل من کمالا کته ګورې ما کم د ځان نه په مال کې ولد نه په بچو کې ولد کې اولاد کې فعسى ربي نو نږدې د زما رب ايوتيني خيرا من جنتك چراکه ما ته غره د استاد باغ نه ويرسل عليها حسبانا او راولي استا په دې باغ باندې عذاب من السماء دبرنا فتصبح سعيدا زلقا نو وبغرزدا سعيدا زلقا میدان خو او يصبح ماءها غورا یا وبغرزي وبدلي جووري فلن تستطيع له طلبا نو تبتوان له داغه په طلب کولو ووحيتا بسمره او راگیر کړشو آمدنی داغه ووحيتا راگیر کړشو بسمره آمدنی داغه فاصبح يقلب كفيه نو وګرځي د سباله چې مګلی خپل ورغوي علامان فقفیا با خسر وکړو خپه په دې چې دا نور هم په نوې لګولې کنه خرچه هم په نوې کړې با خلار سری وکړو دا نور سره مې ور کړی وا او دارنګي نور تاوان په کړو دیوال مې چا په کړو دا هم نوې کړې به پاغه لګول خپه علامان فقفیا باغ سبا چې خرچ کړیو په دې باغ کې وهي خاویه علی عروشها او هغه باغ را پریوتون کې په چتونو لاغي ويقولوا اولی یا لیتنی لم اشرک بربی احد هاي افسوس د مالرا چې ما شریک نه وې جوړ کړي د خپل رب سره هیڅ څوک یو تنهم ولم تکن له فیاتون الله فرمای دله نو حالته ویلو اعز نفرا ززورولم پډاله کې کډه څه شله ولم تکن له فیاتون او نو د کومډاله ينصرونه چې مدد کړي وته من دون الله سوا د الله نه خپل زور نو وما كان منتصرا او نو دې بدلا خستون کې هنالک الولایت لله الحق وداسي وخت کې اختیار دې واکره الله لرا حق دې هو خير ثوابا دا غره په اعتبار د بدلی سره وخير او دارنګي غره په اعتبار د نتیجې او د انجام سره
وضرب لهم مثل الحیات الدنیا دنیا سره من مکوي ختميږي بیان کدوې ته حال د ژوند دونوي کماین نو داغه حال په شان ته د باران دی وګوره انزلنا من السماء چرا کوز کومه غیره د برنا فاختلط به نبات الارض نو ګډشي او ګندا وخیږي پاغه سره بوټي د زمکه فاسبها شیمان نو وګرځي هغه زرا زرا تذروه الرياح چې الوز یا غیل رسیلای وکان الله علی کل شیء مقتدر او دی الله پارشی باندې قدرت لرونکي المال والبنون زینت الحیات الدنیا مالونه او اولاد مالونه او زامان دا ډول دی د ژوند دنیوي والباقیات الصالحات او باقی پاتې کیدونکي نیک اعمال خیر عند ربک دا غوړې پني درپستا ثوابن په بدله کې وخیر عملا او غوړې په اعتبار د امید سره ويوم نسير الجبال او غوړې چروان کوم غرونه وتر الارض بارزه او ویني وتسم کډاګه وحشرناهم او راجم بكم دویلرا فلم نغادر منهم احدا نو پری بنګدو موږ د دوی نه یو کس هم وعرضوا على ربك صفا او پیش بکړی شي په خپل رب باندې صف لقد جئتمونا كما خلقناكم یقینا جئتمونا راغلی تاسو موږ ته کما خلقناكم لکه چې موږ پیدا کړی وي تاسو اول ځل غاړه کې جامې نه وي خپو باندې د پیزار نه په سر باندې ټوپۍ او رومال او پټکې نه خپو سترګو باندې چشمې نه وي نا سنت وي دغه جمال راغلی بل زعمتم بلکې تاسو خیال کاو الله نجعل لكم موعدا چې وبنګرځو موږ تاسو لپاره نیټه ووزال کتاب کی به خدای شي کتاب او عمل نامه او دفتر فتر المجرمین نو ګوره به مجرمان مشفقین یریدون کی مما دعینا فی چې په دغه دفتر کې وي ويقولون وای بدی یا ویلتنا هی افسوس دې موږ درا مال هذا الكتاب سچل شوی دی کتاب تا لا یغادر صغیرة ولا کبیرة چې نه د پریخي وړاو نه غټه الا ساها مگر هغه ټول راګره کړی دا ووجدوا ما عملوا حاضر وبم هغه چې دې کړي وخکارا ولا یظلم ربک احد او ظلم نه کوي ستاره په چا باندې وإذ قلنا للملائکه اسجدوا هغه وخت ویل موږ ملائکه ته سجده وکړه آدم تر ټول سجده وکړه مگر شیطان ونه کړ کان من الجن و دا شیطان د پیریانو نه معنا د ملائکه نه دی او درجه خبره ده ففسقان امر ربه نو فرمانی وکړه د امر در خپلنا افتتخذونه الله انسانان ته زور نه ور کوي افتتخذونه آیات سنی سیدل را و ذریته او اولاد دلرا او دارنګ قبیله دلرا اولیاء دوستا من دونی سوا زمانہ وهم لكم عدو او د استاسو په دشمنان دي به سری ظالمین بدلا بدات ظالمین پر بدلا ما شتم خلق السماوات والارض ما نو حاضر کړي دوی لرا پیدایش اسمانو د زمکه تا کنه چې دینه ما مدد غوښته او خلک کوی چې دا حاجتونه سر کوي ولا خلق انفسهم او نه پیدایش هم جنس د دوی تا وما كنتم متخذ المذلين او نه مزه نیون کې د گمراه کونکو عزودان مددګاران و یوم یقول اغور چوب الله نادو شرکای الذین اوازو کې شریکانو زما اوتا زعمتم چې تاسو ور باندې ګمان د شراکت کاو فدعوهم دای په ډېر چغي وای فلم یستجیبوا لهم نو قبول علیونه کې دوی د پاره وجعلنا بینهم موبقا هم مقرر کړی دی ګرځولې ما بیان دي کې زیاده تباہی ورا المجرمون النار وبغوري مجرمان ورلرا فظنوا يقين براشي انهم واقعوها چې بشک دوی پریوتون کې دی ورته ولم يجدوا عنها مصرفا او وبنو می داغه نه زیاده وړېدو ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل او یقینا بیان کړی منګه په دې قران کې د خلکو لپاره هر قسم مثال وکانه الانسان او دې انسان اکثر شیء جدلا زیاد تهری او سیزنا جګړه کې وما منع الناس ان يؤمنوا او ندی منع کړی خلکو د ایمان راوړلو نه ایجاهم الهدى
کله چې راغی ته هدایت ويستغفروا ربهم او د دینه چې بخنه وغواړي د خپل رب نه الا مگر دې خبرې بن کړلې انت یوم سنت الاولین چې راشده تا طریقه د پخوانو معنا طریقه د الله په پخوانو کې هغه مخالفتونه وکړه الله هلاک دویم په خپل ایمان دې انتظار کوي نو چې عذاب راشي به ایمان څخه کار نه ور کوي کنه او یاتیهم العذاب قبلا یا راشدوی ته عذاب مخامخ وما نرسل المرسلین او موږ نه رالیو پیغمبران الا مبشرین او منذرین مگر زیری ورکونکي مؤمنون کو تعویرون کې نه مانون کو تا ويجادل الذين كفروا بالباطل او جګړه کیا کسان چې کافرانه په باطل باندې ناروا کارونه پوری باندې خېتی تاسو را پاغي باندې بحث کوي تاسو را پاغي باندې لانجی کوي ليدحزوا به الحق د دې لپاره چې اونړی په دی باندې او ختم کی په دی باندې حق واتخذوا آیاتی وما انذروا او نیولې دې زمایاتنا وما انذروا او هغه چې دوی پیرولې شي مراد نصری انبیاء علیهم السلام نه حضوان پټوقه کې پر خنداګانې کولی حضوان پټوقه باندې محذوان خندا کړی شي ومن ازلم من ذکر بیاات ربه سوق د زیات ظالم دا چا چې پاندور کولې شي نصيحت ور کولې شي هغه پیاتون رب داغه فارزانها بیا مخوار داغینا ونسی ما قدمت یداه او یلکړي دا چې مخې لګل د لاسونو ان جعلنا على قلوب ما كنتن یقینا من ګرځولې په نومانه پردي ان يفتحوه د فهم د قران نا او یاب کې لا مقدر ده ګرځولې منګه په نومانه پردي چې په قران پوه نشي وفي اذان وقرا حضرت په غوونه کې درماله ده وان تدعوهم او کتراو غاړي دوی ال الهدى هدایت تا فلن يهتدوا اذا ابدا نو هچري نقبل هدایت په دا وخت کلهم وربک الغفور ذو الرحمه ستاره بخون کې خاوند رحمت لو يؤاخذ مما كسبوا کچری رانی ولید الله دوی لره سمدستی پاغه څه چې دی کړی دي لعجل لهم العذاب نو سر ورا لګلې وې د عذاب بل لهم موعدون بلکې د دې لپاره وخت مقرر دی لن یجدوا من دونه موئلا هیچری په پیدا نه کې دوی مخکې داغه نه موئلا زید پنای وتلک القرى او دغه کلی دي اهلکناهم هلاک لمن دوی لره لما ظلموا کله چې دوی ظلم وکړو وجعلنا لمهلكهم موعدا او مقرر کړو موږ د پاره د هلاکت دوی وخت مقرر